راځو PHP کې چې زمونږ نن کومه موضوع ده هغه فار ایچ لوپ ده. لوپ ما تاسو ته مخکې وویل چې د لوپس کنسپټ همدغه وي تر څو موږ وکولی شو یو ټاسک یو کار هغه بار بار ترسره کړو. نو نن زموږ چې کوم کنسپټ دی هغه د فار ایچ لوپ ده. وګورو چې دا څنګه استعمالیږي او د دې ضرورت څه شی دی. نو مخکې کلاسونو کې ما تاسو ته ویل چې په PHP کې موږ څلور ډوله لوپ لرو چې یو ته وایل لوپ ویل کېږي، یو ته ډو وایل لوپ ویل کېږي او یو ته فار لوپ ویل کېږي چې هغه درې موږ ووي. بیا یو موږ سره فار ایچ لوپ او ما تاسو ته ویل چې کله موږ له خیره ارې ووایو نو موږ په فار ایچ لوپ باندې خبرې کوو، دا به موږ استعمالو ځکه دا موږ سره ارې لپاره چلیږي. ګوره موږ وایو چې موږ سره دوه ډوله ارې دي، یو ته انډکس ارې ویل کېږي او بل ته اسوسییټیو ارې ویل کېږي. انډکس ارې به تاسو کتل موږ به ویریبل اخیستو په هغه کې به موږ ارې سټور جوړاوه، په هغه کې به موږ ویلیو سټور کوو لکه لاس احمد کریم. دا موږ سره انډکس ارې دی ځکه دلته چې کوم ویلیو سټور کېږي هغه موږ سره په انډکس باندې سټور کېږي او د ارې انډکس له 0 نه شروع کېږي، باقي چې څومره ویلیوز داخلي هغه به کاونټ کېږي. یو موږ سره اسوسییټیو ارې ده چې اسوسییټیو ارې کې هم موږ ویریبل اخلو، ارې کریټ کوو، خو دلته چې کوم ویلیو سټور کېږي هغه ځان ته یو کی وي او ویلیوز په هغه کی باندې سټور کېږي. نو موږ هغه مثال وکړو چې کله موږ غوښتو انډکس ارې نه ډیټا راوباسو نو موږ کولی شو له فار لوپ څخه استفاده وکړو. ځکه ما تاسو ته وویل چې انډکس ارې کې ډیټا په انډکس باندې سټور کېږي او انډکس له 0 نه شروع کېږي، 1 2 3 4 راځي، نو هلته موږ فار لوپ یا وایل لوپ یا ډو وایل لوپ کې انکریمنټینګ کولی شو نو هغه موږ راویستلی شو. خو اسوسییټیو ارې کې چې کومه ډیټا سټور کېږي هغه موږ سره په انډکس باندې نه سټور کېږي، په نمبر باندې سټور کېږي، د هغه یو سیکوینس نه وي، د هغه ځان ته یو کی وي. مثال ای بي سي موږ لیکلی دی یا موږ ګډوډ نومونه لیکلي یا ډیټابیس ته ډیټا راځي، نو هغه بیا موږ نشو کولی چې په فار لوپ یا فار وایل لوپ یا ډو وایل لوپ باندې ډیټا د اسوسییټیو ارې څخه راوباسو. نو د دې له خاطره بیا موږ د فار ایچ لوپ څخه استفاده کوو او فار ایچ لوپ موږ د دواړو لپاره استعمالولی شو، هم د اسوسییټیو ارې لپاره او هم د انډکس ارې لپاره، او نسبت د درې نورو لوپونو ته ډیر زیات اسانه دی او راغلی صرف د همدې له خاطره دی تر څو موږ له ارې څخه په هغه باندې ډیټا راوباسو. نو زه مخکې یو عملي کار پرې کوو. نو موږ سره د فار ایچ لوپ چې کوم سینټکس دی هغه دا دی چې تاسو به فار ایچ لیکئ. فار ایچ لیکلو نه وروسته به تاسې دا قوسونه اچوئ او بیا به خپل بلاکونه سټارټ کړئ. په دې قوسونو کې لومړی چې تاسو چې لیکئ هغه به ستاسې ارې وي چې تاسې هر ډول ارې اخیستئ هغه بل ته لیکئ. بیا به ایز لیکئ. ایز چې دی دا موږ سره کیورډ دی، هغه نه وروسته بیا تاسو یو ویریبل اخلئ. ویریبل چې په هر نوم اخلئ په هر څه اخلئ هغه ستاسې خپله خوښه ده، خو دلته به تاسې ارې پاس کوئ، دلته به تاسو ایز لیکئ او دلته به تاسې ویلیو اخلئ. نو دا به څه وشي که چېرته په دې ارې کې 15 ویلیوز وي نو دا فار ایچ لوپ به 15 ځله چلیږي او هر ځل د دې ارې څخه به ډیټا راخلي او دې ویلیو ته به یې ورکوي. او چون دا ویلیو موږ سره ویریبل دی نو موږ دغه ویلیو راخلو او دلته کولی شو له دې نه چک استفاده وکړو. باقي چې موږ هر یو سټیټمنټ رن کول غواړو او هر ډول ترې استفاده کول غواړو هغه موږ کولی شو. نو دا موږ سره د فار ایچ لوپ سینټکس دی یا دا موږ سره د فار ایچ لوپ هغه طریقه کار دی چې موږ سره کار کوي موږ استعمالوو. مثال د خبرې دلته موږ سره یو ویریبل دی د نم په نوم او په دې کې ما یو ارې اخیستې 20 50 100 ویلیوز ما په دې کې سټور کړي دي او زه غواړم چې دا ویلیوز له دې ارې څخه راوباسم او هلته چیک کړم په صفحه کې پرنټ کړم. نو ما تاسو وویل چې فار ایچ تاسو دواړو لپاره استعمالولی شئ، هم انډکس ارې لپاره هم اسوسییټیو ارې لپاره. نو دا موږ سره انډکس ارې ده. نو دلته لیکم فار ایچ او فار ایچ لوپ کې فار ایچ کې مې لومړی چې وکړو د ارې هغه ویریبل پاس کړو چې هغه موږ سره نم و، بیا مې ایز ولیکو، دلته ما په خپله خوښه یو ویلیو واخه یو ویریبل واخیستو چې هغه ما ویلیو واخیستی او دلته راغلم ایکو مې کو ویلیو. نو اوس به څه کېږي دلته موږ سره 3 ویلیوز نو دا لوپ به 3 ځلې چلیږي. لومړی به د نم څخه 20 راواخلي ویلیو ته به ورکړي او ویلیو ته موږ پرنټ کړی دی، بیا به 50 راواخلي ویلیو ته به ورکړي ویلیو پرنټ شوی، بیا به 100 راواخلي ویلیو ته به ورکړي ویلیو پرنټ شوی دی او زموږ ټوله ډیټا به څه شي پرنټ به شي. نو دا موږ سره د فار ایچ لوپ هغه سناریو ده یا دغه د استعمال هغه طریقه ده. نو اوس راځو عملي مثال ته. نو عملي مثال لپاره زه راځم یو ویریبل اخلم ما د ارې په نوم باندې او په دې کې زه ډیټا سټور کوم. مثال د خبرې په دې کې ما سټور کو احمد او پسې راغلم ما په دې کې سټور کو مثال د خبرې جواد او تر عالم په دې کې ما سټور کو کریم. دا موږ سره انډکس ارې ده، زه انډکس ارې لګیم جوړوم او بیا مې سټور کو پکې خان او یو بل پکې سټور کوم مثال د خبرې کامران.
دا مې پکې سټور کوم. اوس د دې نه ویلیو وباسو. نو ویلیو ایستلو لپاره به موږ څه کوو؟ موږ فار لیکو، بیا به ایچ لیکو یو ځای، بیا به دا قوسونه اچو، بیا به دا بلاکونه اچو. بس دا زموږ د فار ایچ لوپ سینټیکس دی. لومړی به اری پات کو. نو زموږ اری چې د هغه موږ ویریبل اخیسته د اری په نوم دا دی. بیا به ایز لیکې او بیا په خپله خوښه ویریبل واخلئ. مثال د خبرې زه ویل اخلم، دا ویریبل دی چې هر څنګه یې اخلي، او هغه نو څه تاسو راشئ دلته به ایکو لیکئ، او بیا چې زړه مو چې ایکو لیکئ او که هر یو کار کوي هغه ستاسو خپله خوښه ده. خو بس څه به وشي چې د دې اری څخه به یو ویلیو راواخیستل شي او دې ویل ته به ورکړل شي. لکه احمد به ورکړل شي، بیا به ورته جواد ورکړل شي، بیا به کریم ورکړل شي، بیا به خان ورکړل شي، بیا به کامران ورکړل شي. او که زه اوس راشم ورته وایم چې موږ ته ویل پرنټ کا او زه دا سیف کړم، راشم سفري لوډ کړم، نو تاسې به ګورئ چې موږ سره څه ویلیوز هغه ټول په یو واره پرنټ شو. او منځ کې موږ بیار معیار نه دی ورکړی، نو موږ سره څه شی رانغی. کله زه راشم ټکي واچوم منځ کې سلیش ورکړم، نو تاسې به ګورئ چې د هر یو نوم منځ کې سلیش راغی. نو په دې طریقه هم تاسو کولی شئ د فار ایچ لوپ نه په استفادې سره تاسو سره په اری کې څونه ډیټا وي هغه پرنټ کړئ. او د دې خوبي پسې کې دا فار لوپ کې به تاسو کتلو هلته به موږ کاونټینګ کوو چې په اری کې موږ سره څونه ډیټا د هغه مطابق به موږ لوپ چلوو، او یا به موږ د کاونټ فنکشن نه استفاده کوله. لومړی به مو اری شمیرل او بیا به مو له هغه نه استفاده کوو. خو دلته هغه شی نشته، دا ډاینامیکلی کار کوي. که دلته راشم یو بل ویلیو پکې ور واچوم، مثال د خبرې دلته راشم سل ور واچوم، سیف یې کړم، سفري لوډ کړم، نو سل به موږ سره پرنټ شي. او که زه راشم دې نه یو دوه درې ویلیوز کټ کړم لرې کړم، نو هغه به هم وشي، موږ سره څه مشکل نشته. نو د فار ایچ لوپ کمال هم دا دی چې خپله چلیږي او خپله تاسو چې کوي کار کوي. دا نه یوازې چې تا ته ویلیو درکړي، دا تا ته کولی شي د دې کیز هم ورکړي. دا د دې اری د دې ویلیوز کیز هم تعالی درکولی شي. مثال احمد په کوم انډیکس دی، یا جواد په کوم انډیکس دی، کریم په کوم انډیکس دی، خان په کوم انډیکس دی. نو دا هغه لپاره به تاسو وکړئ د تاسو د دې ویلیو نه مخکې بل ویریبل واخلئ چې په هر نوم یې اخلئ، زه د کی په نوم اخلم، یا موږ سره انډیکس ده نو زه د انډیکس په نوم اخلم، او بیا به چیک کوئ د اسوسییټیو ارای چې کوم علامه ده هغه به واچوئ. بیا به د اسوسییټ ګوره اول به انډیکس لیکئ یا به کی لیکئ، یا ویریبل به اخلئ چې هر ویریبل اخلئ هغه ستاسو خپله خوا ده. مثال ما انډیکس واخیستو، بیا به د اسوسییټیو ارای چې کوم علامه ده هغه به واچوئ، او بیا به یو بل ویریبل واخلئ. نو په لومړني ویریبل کې به کی راشي او په دویم ویریبل کې به ویلیو راشي. اوس که زه راشم دلته وایم چې مثال د خبرې انډیکس هم شو کا او کنټینیوشن ولګوم او بیا د فاصله ورکړم او کنټینیوشن یې کړم، نو سیف یې کړم او راشم سفري لوډ کړم. نو ګوره موږ سره په 0 کې احمد دی، په 1 کې جواد دی، په 2 کې موږ سره کریم دی، په 3 کې موږ سره خان دی، په 4 کې کامران دی، په 5 کې سل دی. کله دې په ځای بیا ولګوم نو ډېره به ښه وي. او زه دا سیف کړم سفري لوډ کړم، نو ګوره دا کی شو، دا ویلیو شو، دا کی شو، دا ویلیو شو، دا کی شو، دا ویلیو شو. نو تاسو دواړه کار کولای شئ، هم کی پرنټ کولای شئ او هم چې د ویلیو پرنټ کولای شئ. نو دا موږ سره د انډیکس اری مثال وو. اوس د اسوسییټیو اری مثال ګورو. نو راځم مارکس اخلم او دا اری په دې شکل اخلم، ځکه ما تاسو چې دواړه شکل باندې اخیستی شي، زه دواړه کله یو څه مانم کله بل چې تاسو سره بلد شئ. او تاسو کولای شئ ولیکئ مثال د خبرې HTML او په HTML کې مارکس اخیستي، مثال د خبرې سل. دا عملی مثال دی ورکوم چې تاسو په اسانه پې پوه شئ. نو تاسو هر څه اخیستلی شئ، دا اری د هر څه پکې سټور کولی شئ. نو زه ورکوم CSS او په CSS کې مثال د خبرې نوي نمرې اخیستي، او زه راځم لیکم PHP او په PHP کې مثال د خبرې اخیستي دي نهاتیا، او زه ورته ورکوم چې C++ او په C++ کې نمرې اخیستي دي مثال د خبرې 98. دا نمرې دي اخیستي. انډیویجوالي د دې نه ویلیو څنګه پرنټ کوو تاسو تیر کلاس کې کتلی دی. اوس فار ایچ لوپ باندې څنګه کوو، نو هماغه خبره ده، فار به لیکئ، بیا به ایچ لیکئ، بیا به دا قوسونه اچوئ، بیا به دا بلاکس واچوئ. فار ایچ کې به لومړی اری پاس کوئ، نو اری موږ سره مارکس. ایز کیورډ همدغسې به لیکئ، یوازې که ویلیو پرنټ کول غواړئ تاسو به یو ویریبل واخلئ، مثال د خبرې زه ورته ویریبل اخلم د ویلیو په نوم باندې. او اوس که دلته راشم، دا مې چې کړی دا به زه ایسته لرې کړم. اوس که زه راشم ورته ولیکم چې ایکو او ایکو کوم چې موږ سره ویلیو ایکو کوو، سیف یې کړم، راشم سفري لوډ کړم، نو ګوره موږ سره راغی چې 100 90 نهاتیا 98 دا موږ سره پرنټ شو. کله دلته راشم کنټینیوشن کوم بیا ورسره ولګوم، نو نور به هم تاسو ته پته ولګي دا موږ سره 100 نمرې دي، 100 لاندې راغی موږ سره. دا 100 چې دی دا په خپل انډیکس ده، دا چې لاندې راځي دا بله مسله ده. نو ګوره 100 دی موږ سره 90 شو، نهاتیا او 98. اوس که زه د دې هم پرنټ کول غواړم، مثال د HTML او CSS دا شیان هم پرنټ کول غواړم، نو کولی شم دلته به څه وکړم، زه به یو بل ویریبل واخلم، مثال د خبرې د کی په نوم واخلم، زه به دا علامه ور واچوم. نو اوس لومړی کی پرنټ کوم، دلته راځم لیکم چې کی
او کې نور څه چا کومه کنکټینیشن او منځ کې فاصله ورکومه یا منځ کې بس دش ورکومه سیب او زراش ما سفری لوډ کومه نو ګوره په ایچ ټی ام ایل کې سل اخستي په سی اس اس کې 90 اخستي په پی ایچ پی کې 9 اخستي او په سی پلس پلس کې 98 اخستي نو دا موږ سره چې شو دا د اسوسییټیو اریا څخه د ویلیو د پرنٹ کولو طریقه چې موږ څنګه کولای شو نو دا موږ سره د فار ایچ لوپ طریقه وا چې موږ فار ایچ لوپ څنګه استعمالولای شو لاغه موږ څنګه استفاده کولای شو